دا یو اوس د خیر سره بیا عمرې ته روان یو د هوټله څخه نو حافلات المکه د مکه بس په دې نه ارزي چې سړی ولاړ شي په کڅم یو 15 یا 3 ریاله به کم درڅخه واخلي خو مشکل دا دی چې یو ساعت د یوې خوا یو ساعت د بلې خوا او په موټر کې که ځې نو هغه 10 دقیقې نیسي نو اوس به موږ په موټر کې ولاړ شو بیرته مسجد ځین بل اخواته دی که نه هغه دی ومیلې شرالولو مسجد عایشه ته شاته مو مسجد عایشه دی دلته ښه پارک دی هلته به اودس تازه کو اولته به اودس تازه کو بیا هغه دی نو انشاءالله تعالی چې دغه به وکړو چې 2 رکعاته لمونځ شنو بسته مو رانیوله دا شان بیخي ډېر په لاس کې دي جیبونه هم نه لري احرام نو داسې یو کوچنۍ بسته ښه شی دی چې سړی ولري او اوس به ورسو د خیر سره اودس یو 2 رکعاته لمونځ
Selamat datang. I need my shoes. Oh. Thank you, thank you. Terima kasih. You from Indonesia or Malaysia? Singapore. Singapore. I have been there too. Yeah, have a nice day. What's your name? Shukri. Shukri. Okay, nice, nice. Have a nice umrah. Assalamu alaikum. Uzaifa ubata kau? हाँ? टैक्सी वेट करता है भाई, काम तो बढ़ गया. ده تكسير لونه في البلد. موجود. السلام عليكم. السلام. Уже почти. बेडका बारे जगह से شه مسجد عائشہ د نیت وتړل سو او داس وسو او دوه رکعات لمونځ وسو او وس تلبیه وایو چې لبیک اللهم لبیک لبیک لا شریک لك لبیک ان الحمد والنعمة لك والملك لا شریک لك. نور ورځو مسجد ته د خیر سره. حذیفه انو دلته د خیر سره شروع سو د میقات ځای. حاجی صاحب هم ولاړ دی په موټر کې راته ناست دی. موږ به هم ورسو که مو د ماپښین لمونځ انشاءالله په جمع ورسوي. لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك. دا نور لکه بازار دا زاړه جوینه دا به ختم کړي. یا حرم شریف کار نور څه وایم زیات کړي. دلته رسول صلی الله علیه وسلم جن ته د کړیو تبلیغ همداسې یو کیسه وه. یعنې دې خواته رایسار کړي دي. دا مسجد جن دې خواته مخ باز جن دی. او کبوتر چوک که څه شي و دلته یو وخت هغه دا وړاندې دا پله لاندې دغه ځای و که ښه چې زه دې راپورته کړم. نه وړاندې دا وړاندې پل نه ده. دغه پل لاندې دا یو خواته میدان دا ټول دی کبوتر او چوک دا. لبیک اللهم لبیک
شريك لك لبيك إن الحمد جمع ودردله جمع ودردله جمع ودردله ورسېدلو د ماپښین لمونځ مو وسو اوداس وو نیت وو احرام مو په مسجد عایشه کې وتړی اوس به ورسو د خیر سره طواف ته طواف به وکړو انشاءالله الله بينهما إن الله كان عليما واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا وبذي القربى والجار ذي القربى والجار الجنب والصاحب بالجنب وابن السبيل وما ملكت أيمانكم إن الله لا يقاتلكم فتجدون آخرين يستطيعون حيلة ولا يهتدون سبيلا شهرين متتابعين توبة من الله وكان الله عليما يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم فجزاؤه جهنم خالدين فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد عذابا عظيما يا أيها الذين آمنوا إذا عمره اوس پر خلاصېدو ده د خیر سره نو طواف مو وکړئ سایه مو هم وکړله او وریښتان خرول د لمانځه وخت شو مازدیګر لمونځ مو وکړئ اوس مو ډوډۍ پسې وخوړله